کرنه او مالداري. په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هره یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د کرنې او مالدارۍ خپرونه کې درته زه محبوب الله سروري ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، میدان وردګ یو کرنیز ولایت دی او باغونه یوه لویه عایداتي سرچینه ده چې د دغه ولایت د ډیری سیمو د خلکو روزمره ژوند ورباندې کیږي او همدارنګه د ژمي په موسم کې په غرنیو سیمو او همدارنګه په ډیری نورو سیمو کې دغه باغونه له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. د همدغه ستونزو د مخنیوي په اړه او څه ډول کولی شي د دو نه مخنیوی وکړي، څه ډول کولی شي زموږ سره د موږ باغونه ښه ساتنه وکړو، په همدې موخه د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو ته راغلي او له موږ سره د نباتاتو د حفاظې مدیر صاحب دی. له مدیر صاحب څخه د ده خپله پېژندګلوي د ده په خپله خوله اورو. ډېره زیاته مننه مدیر صاحب چې وخت یې راکړ په لومړي سر کې د میدان وردګ ملي راډیو اوریدونکو ته ځان ور وپېژنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د میدان وردګو د ملي راډیو تلویزیون څخه ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړه او په دې برنامه کې موږ ته اشتراک وکړه. نو زما نوم یاقوت خان د نباتاتو د ساتنې عمومي مدیر د میدان وردګو په ولایت کې. نو دی تاسو داسې مهرباني وکړه چې بعضې باغونه دي چې د ستونزو سره ژمي کې کومې ستونزې مخامخ کیږي. نو په لومړي سر کې باید زه ووایم چې باغداري د میدان وردګو په ولایت کې بیخي ډیره ده او نو د زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي، خصوصا مثلا ګوناګون امراض او آفات دي چې د هغو سره مخامخ کیږي. مثلا یو څو مثالونه درته راوړم، لکه چیچک دی، کنې ورته وي، یا د جراب سیب په نامه دی، یا د تخم خوړونکي چینجي په نامه. همداسې مختلف هر میوه، هر مڼه، هر نبات ځان ته یو عمده آفات او امراض لري چې د دې ستونزو سره په ژمي په موسم کې هم مخامخ کیږي. خو خلاصه هدف دا دی چې موږ باید په ژمي کې د کوم تدابیر ونیسو چې د دغه آفات او امراضو مخنیوی وشي، تر څو د نمو ته وخته پورې موږ کاملا دغه نبات دې ته آماده کړی وي چې د نمو په وخت کې د دوی باندې حمله ونه کړي. یعنې د آفات او امراض مخکې دې نه چې په نبات باندې یا د میوې نه تغذیه وکړي دوی کنټرول کړی شو. نو د دې لپاره مختلف تدابیر موږ باید ونیسو. اول مرحله باید موږ ونه تقویه کړو. کله چې نبات تقویه وي نو په هیڅ صورت کې نه امراض او نه آفات په دې باندې حمله کولی شي او هغو ته زیان نشي رسولی. د هغو د تقویې لپاره مثلا حیواني سره موږ باید په مني کې ورته ورکړو چې دا ډیره ګټه لري او د نبات په تقویه کې مهم رول لري. همدارنګه موږ که کیمیاوي سرې نه وي، حیواني سرې باید ورته ورکړو. خو د حیواني سرو په پرتله کیمیاوي سرې باید ډېرې کم استفاده کړو، ځکه چې په کیمیاوي سرې د یوې خوا نه که ګټه کوي تاوان هم لري. تاوانونه یې دا دي چې د مځکې ساختمان خرابوي، هغه یو عنصر که اضافه کېږي د بل عنصر مخه نیسي، نو نبات نه پرېږدي چې مکمل عناصر جذب کړی شي. ډېره زیاته مننه کوم. د ژمي په راتګ سره د ونو ساتنه د نباتاتو د ساتنې لپاره د سرو کارول اړین وښودل شول. د دې ترڅنګ زموږ ډیری باغداران د مني په موسم کې خپلې ونې شاخبوري کوي. دا د ونې ته فایده لري، د ونې لپاره مضر دي؟ د شاخبوري خو یو له عمده اصلو څخه ده چې ونه هم تقویه کوي هم یې ځوانوي. یعنې هغه عمده څانګې چې دي هغه د منځه ځي او فوکس په څه شي باندې کېږي؟ په تولید د میوه باندې کېږي. کله چې د نبات څانګه پرې شوه دوی پندوک د میوې وباسي.
نو پندوک د میوې چې وایسته خصوصا د بیا نو میوې تولید دی خامخا میوه باندې فوکس کیږي او د میوې په تولید کې زیاتوالی کې رول لري د شاخبري. نو همدارنګه نور تدابیر هم شته، مثلا شاخبري دې وکړه ونې ته تقویه ورکه، سره ورکه، همدارنګه نرمه یې که یا خاو ورکه. که چیرته موږ او تاسو ونو ته باغو ته یا خاو ورکو د هم یو د عمده تدابیرو څخه ده چې په ژمي کې باید وشي. همدارنګه یوریا سپری ده چې موږ 1 کیلو سپینه سره په 2 لیتره اوبو کې اچوو او بیا د مني په موسم کې کله چې پاڼې تویږي په داسې وخت کې په ونو باندې شیندو. دا هم ډېرې ګټې لري چې د یخ په مقابل کې نبات او مقاومت ورکوي. همدارنګه هغه امراض او آفات چې په دې ونو په درزو په دغه شیانو کې ځای نیولی هغه د منځه وړي، پوښ ورکوي، یعنې تنفس یې په بندوي. کله چې د ژوندي جسم تنفس بند شو خامخا د منځه ځي. همدارنګه نور تدابیر دي، مثلا لایم سلفر موږ ورته استعمالوو. نو لایم سلفر هم یو وقایوي پروګرام دی چې د ونو د کنټرول د آفاتو د امراضو لپاره یو له عمده عواملو څخه دی. مننه کوم. د یخاو یادونه وشوه. د ونو د باغونو لپاره یخاو ته کومې کچې پورې اړین دی؟ په ډېری سیمو کې موږ وینو هغه باغداران په باغ باندې تر ډېره وخته پورې اوبه ورپرېښي وي، هغلته یخک پکې ولاړ وي. تر کومه حده پورې ورته اړین دی، څومره ضرور دی او تر کومه کچه باید ورکړل شي که چېرته دغه یخاو ته په سرلیه پورې وي، که څومره توانونه ورته لري؟ په دغه اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. یخاو تاسو یادوري وکړه. یخاو په دې معنا نه دی چې موږ او تاسو همیشه په باغ کې اوبه ډنډ ساتلي وي او دا د یخ شکل ځان ته غوره کړه. یخاو په دې معنا کله چې موږ په تاسو پوهېږو چې اوبه یخ وهي، نو په داسې وخت کې که چېرته موږ په د باغ باندې یا اوبه ورخوشي کړو او د یو وارې دپاره باغ یخاو ورکړو، نو همدغه کفایت کړه. بیا ضرور نه ده چې موږ او تاسو همیشه په ونه په باغ باندې اوبه ورخوشي کړي وي او دوی د همیشه د یخ دپاره موږ اوبه یخ کې ووهي. د موږ او تاسو د یخاو نه هدف دا دی چې د مځکه یخ کړو. کله چې مځکه یخ شوه په دې کې ژوندي حشرات هیڅ شی بیا ژوند نشي کړی. یعنې که چېرته د ونې په ریشه کې چونجی وي هم د منځه ځي. په میدان وردګو ولایت کې اوس عمده ستونزه د دغو موږکو هم ده. که چېرته موږ او تاسو خپلو باغو ته یخاو ورکړو نو بیا به دغه ژوندي حشرات یا د موږک په دغو باغ کې ژوند ونشي کړی. دا هم د یوه طریقه د کنټرول ده. نو موږ او تاسو هر څومره په دواو په دو شاو باندې فوکس وکړو خو بیا هم نتیجه نه ورکوي او دغه یخاو عمده دلیل دی چې باید یخاو ورکړل شي او د دې ځالې او دغه شیان په مځکه کې داخل د مځکه کې هغه کنټرول کړی شي. موږ د وړي په موسم کې په بېلابېلو وختونو کې خپل باغونه وبوي، باغداران یې وبوي. نو د وړي په موسم کې د دوی د ځالې د منځه نه ځي، د ژمي په موسم کې ولې یخاو دومره فایده لري؟ داسې ده چې اوس خو په ژمي کې ځکه یخاو عمده رول لري چې په بیرون کې خو هوا یخه ده. یعنې که چېرته حشرات په وړي کې په ونه کې برسېره ژوند کا هم بیا خو یخ خو یې نه وژني که نه. نو عموما آفات او امراض چې دي دا په ژمي کې ځي د ریشو د لارې نه تغذیه کا. مثلا یو مثال زه درته وایم پختګک دی. پختګک موږ او تاسو وینو په وړي کې په شاخ کې ژوند کا که نه. سپینه پخته ویستلې وي او مثلا په د پاڼې نه هم تغذیه کا، د تنې نه هم تغذیه کا، د څانګې نه هم تغذیه کا او نبات ضعیفه کوي. خو کله چې د یخ موسم په راشي همدغه پختګک یو حشره ده، دا ځي راسن کوزیږي ریشې ته. یعنې په ژمي کې دی د ریشې نه تغذیه کا. که چېرته موږ په تاسو د اوس د ژمي په موسم کې د نبات ریشه را وسپړو نو موږ او تاسو به ووینو چې ماسې پخته په ریشه باندې سریښده لکه وړه چې په څانګه باندې سریښي. نو ځکه یخاو موږ ضرور بولو چې دغه حشرات چې په ریشه کې دي دا د منځه لاړ شي او هغه کنټرول کړی شي. قدرمن اورېدونکو ځو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست قدرمن اورېدونکو. د کرنې او مالدارۍ خپرونه ده. په دغه خپرونه کې را سره د میدان وردګو ولایت
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امریت اړوند د نباتاتو د ساتنې مدیر یعقوب خان دی. مننه کوم. زموږ د ډېرو لرو هغه غرنۍ ساحې چې دي لوړې ساحې دي هغو د ژمي په موسم کې کله چې ځمکه واورې لاندې کیږي واوره ډېرېږي نو هغلته د حیواناتو د خانه هغه کوم وحشي حیوانات چې دي لکه مږه موږک او همدارنګه سویان او دغه حیوانات راځي د دوی د ونو ډډونه سپړي خوري دا څومره مضر دي د ونو لپاره؟ نو موږ او تاسو خو په زراعت کې دوه اصل لرو چې یو زایلم او پولیم دی په نبات کې. نو هغه مواد که چیرته دغه پوست د مڼې یا د نبات نو د حشراتو په واسطه یا د سویانو په واسطه یا د موږکو په واسطه هغه د منځه لاړ شي نو دلته د اوبو ارتباط قطع کیږي. یعنی دغه اوبه د ریشو د لارې نه پورته چی شي ته د پوستکي لاندې ځي کنه. خو کله چې ته پوستکي لاندې د اوبو ارتباط قطع شو نبات څنګه کې وچیږي. نو طبعا موږ او تاسو دغه ډېر مضر دی که چېرته د حشراتو د خوا نه دغه پوست د نبات تخریبیږي نو دغه نبات د وچوالي سره مخامخ کېږي. دو باید مخه ونیول شي او د مخنیوي دپاره ډېرې طریقې موږ او تاسو باید هغه اسانه طریقې باید په نظر کې ونیسو او دهقانان په دې باندې پوه کړی شو که چېرته په داسې ساحه کې وي چې هغلته سنګزار مځکې وي نو د هغو دپاره بیا د موږکو احتمال او د دغه شیانو ډېر دی په هغو ساحه کې. نو موږ او تاسو باید د هغو ان په مني کې د نبات تدابیرو دپاره د هغو نه جالۍ ونیسو. یعنې داسې یوه جالۍ ته تاو کړو چې د موږک یا سوی یا بل حیوان ونه شي کړه چې دغه نبات موږ او تاسو پوست کړی شي. همدارنګه د پیپسي بوتلان نه دي موږ او تاسو که چېرته د ده سر و بیخ وڅکو او همداسې نبات ته ور واغوندو دا هم یوه طریقه ده نو بیا د دغه سپینوالي مخه نیول کېږي. نور سریښناکه مواد تلکونه دي باید د هغو نه استفاده وکړو. نو دواوې دي نو دواوې خو ډېر کیفیت باندې باید استعمال شي. هغه هم په داسې ساحو کې چې هغه نرمې مځکې وي مثلا چې هغلته ګازي ګولۍ دي موږ استعمالوو نو د هغو سروي باید بند شي بیا ګاز تولید کا. او نورې طریقې هم د دې اوس په زیاتو نرمو ساحو کې چې موږ او تاسو ښه نتیجه یې ورکړې ده ګاز نه دی دا د برنل په واسطه باندې د سرویو کې ورخوشي کوي او بیا وروسته دغه سروي بندېږي او ګاز کې ورخوشي کوي. دغه هم یوه طریقه د کنترول ده او خلکو تجربه کړې ده او ښه نتیجه یې ورکړې. خو خصوصا په نرمو مځکه کې یخا بهترینه طریقه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده چې باید یخا ورکړل شي تر څو دغه سروي منفذونه او دغه شیان بند شي او هغه موږک او د شیان د منځه یې لاړ شي. څومره خلک رسي تاسو ته څومره دهقانان او بزګران رسي بڼوال رسي تاسو ته چې دوی د داسې ستونزو سره مخ وي چې د دوی ونې د تخریب شوي وي؟ تقریبا موږ ته همروزه د 10 تر 15 پورې مراجعین راځي. یعنې موږ د ریاست حفاظې نه یو کم اندازه تقریبا 1.5 لیتره دوا د دغه سږکال د ضد موش په نامه باندې راغلی وه بردو پیکم. نو موږ دلته په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته ګډوله ورکوله به بیا به ما طریقه ورته ښوده چې تاسو په دغه طریقه باندې استعمال کوئ نو خلک خوشحاله وو. خو په بازار کې بعضې دواوې دي چې هیڅ ته نتیجه نه ورکوي او خلک هم په دې باندې اطمینان لري چې د زراعت کومه دوا ده هغه ښه نتیجه ورکوي ښه کیفیت لري او کومه چې په بازار کې موږ اخلو هغه نتیجه نه ورکوي. نو خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي خصوصا سږکال بیخي د موږکو بروز بیخي زیات دی او خلک ډېر شاکي دي. مننه کوم. په وروستیو کې د بزګرانو او همدارنګه بڼوالو ته د خپلو باغونو د لا ښې تقویې په موخه د راتلونکي کال لپاره د اوس څه پیغام د دوی اوس باید څه ترسره کړي تر څو د دوی باغونه په راتلونکي کال کې ښه تقویه او ښه روزل شوي وي؟ نو د بزګرانو ته د ما پیغام دا دی چې عموما هم د مني د سر نه باید دا پیغام موږ تاسو خپور کړی وای او اوس هم مکمل وخت لري نو د خپلو باغو تقویه د دی وکړو. که حیواني سرې نه وي ورکړي حیواني سرې باید ورته ورکړه
همدارنګه شاخبري پروګرامونه دي، شاخبري ته باید ترتیب کې جوړ کړی شي. همدارنګه یوریا سپری موږ یو کمپاین په دمنې کې درلوده او رواج هم د انشاءالله او خلکو به ډېر زیات زده کړي هم وي، نو هغه باید د تدابیر کې عملي کړی شي او دا د یوریا سپری پروګرام باید د دنیا د خپل ولایت ګوټ ګوټ ته ورسوي او خلکو ته آگاهي ورکړل شي او خلک یې په ښه شکل باندې باید تطبیق په خپلو باغو کې. همدارنګه د لایم سلفر پروګرام په مخ کې لرو، نو لایم سلفر یو وقایوي پروګرام دی، هغه باید په خپلو باغو کې تطبیق کړو او نو که چېرته د دې نه علاوه بیا هم د خپلو باغو کې د ستونزو مشکلاتو د آفاتو د امراضو د مخامخ کیږي، یعنی د په خپلو باغو کې پیدا کوي وینې، نو د ریاست حفاظي سره یا د موږ او تاسو د ریاست زراعت سره باید د یو سیمپل راوړي په وخت و زمان سره او موږ سره مشوره وکړو او موږ به د حل لار ورته پیدا کړو. ډیره زیاته مننه. او هغه کسانو ته پیغام څه دی چې همدا اوس یې ونې د حیواناتو لخوا تخریبیږي او اساقې خوړل کیږي؟ نو هغه کسان چې د دغه خپلې ونې د لاسه ورکړي یا تخریب شوي دي د حشراتو یا د موږکو د لاسه، نو ښه طریقه خو دا ده چې که ډېر هغه زیړ پوستکی لري په هغه باندې، که هغه زیړ پوستکی یا زایله موږ او تاسو وي، که هغه نه وي تخریب شوی نو بیا نبات د وچوالي نه انشاءالله بچ دی، او که چېرته هغه تخریب شوی وي بیا نو ښه طریقه دا ده چې دی کټ کړه او په ځای نوي نیالګي کښېږدي، بیا نو نتیجه نه ورکړي. او د راتلونکي ساتنې دپاره یم هغه طریقې چې وښودل شوې هماغه عمل د ساتنې لپاره خو ما وویل چې زیات تدابیر وو چې جالۍ باید تې تاو کړو، بوتلونه ور واغوستل شي، حتی سریښناکه تلکونه دي هغه تې تاو کړی شي، یخا ورکړه او پرې نږدي وخت نظارت وکړو د خپل باغ نه چې د خپلې ونې وګوري چې د حشراتو د دغو شیانو طریقه باید دی متزللې نه شي، او که چېرته نظارت ته سړی د خپله باغه وکړه بیا دومره اوج ته نه رسېږي چې خو یوه ونه به سپینوي یا به دوی سپینوي او نورو مخنیوی خو به یې کړی وي. ډېره زیاته مننه. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمن اورېدونکو، د کرنې او مالدارۍ ریاست د نباتاتو حفاظت مدیر محترم یاقوت خان و چې تاسو ته یې د ژمي کې د ونو د ساتلو په اړه معلومات درکړل. مننه کوو قدرمن اورېدونکو. تر بیا او بلې چې زه محبوب الله سروري ستاسو په قدرمن چوپړ کې حاضرېږم، په بخښونکی متعال رب مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او ودان اوسئ. کرنه او مالداري. په دغه خپرونه کې د کرنې او مالدارۍ اړوند مطالب له بزګرانو او د کرنې مسؤلینو سره مرکې خپریږي. دغه خپرونه هره یکشنبه د ماسپښین له 2:30 تر 3 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. 88.9 FM